نن د مارچ په 3 نیټه کال 2019 سوګند چتو د ملکان ادبي او کلتوري جرګې انتخابات وشو ډېر په ښه طریقه باندې وشو او ټولو ملګرو ډېر په مینه باندې په دې کې حصه واخیسته زه لکه د دې جرګې کلتوري ادبي او کلتوري جرګې د صدر په حیث باندې وټاکلم زموږ غرض او مقاصد به دی چې د خپل پښتو ژبې د خپلې مورنۍ ژبې د خپل کلتور د خپل وطن د دې ولس د دې خاورې د دې به خپل خیال ساتو بلکې دا به مونږ د ادب د دایرې د لاندې چې کوم دی د ژبې د کلتور د دې خپلې خاورې د خپل ولس خدمت کوو زه خو اول د ټول د ملکان ادبي کلتوري جرګې د ټولو غړو د زړه کومې شکریا ادا کوم او مننه کوم چې هغوی په ډېر جمهوري طریقې سره د انتخابات وکړل او ډېر ستر او سترګور کسانې په دې کابینې ته حواله کړل نو زما دا یقین دی څنګه چې مخکې دې کابینې کار کړی دی نو دغه رنګ دی په دوچن باندې به دا لګي او انشاءالله عزت لرم چې دوی به د خپل پروګرام د خپل اغراض او مقاصد د ادب په حواله د کلتور په حواله د کلچر په حواله او د خپل ژبې په حواله باندې مخ په وړاندې بوځي دغه زموږ د اغراض او مقاصد لپاره دا تنظیم جوړ کړی دی چې د خپل قام د ژبې د تاریخ د کلتور د دې خصمانه وکړي او د دې لپاره خدمت وکړي دا یو غیر جماعتي تنظیم دی د چا سیاسي پارټۍ سره د دې څه ګون نشته نو زه د خپل صدر صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې دی راغی او زموږ دا دا یقین دی چې دا به دا خپله کومه فریضه ده دا به سر ته رسي او زما به ورسره خپله ذاتي طور هر قسمه تعاوني مالي او زه به دې دغه ته نه پرېږدم انشاءالله زه د ملکان ادبي او کلتوري د جرګې د ټولو مشرانو چې زه پکې د ټولو کشر یم زه د دغې خپلو مشرانو مننه کوم چې د دغه ذمهوارۍ چوکۍ دپاره زما نوم منتخب کړو زه به کوشش کوم چې دغه چوکۍ ښه په ایماندارۍ سره سرته ورسوم موږ مخکې هم هلې ځلې کړي دي اوس به هم کوو راتلونکي وخت کې به هم دغې خپلو پښتنو له دغې مشرانو له دغې کشرانو له به دغه پیغام ورکوو دغه پښتو ژبه به مخ په وړاندې باندې بوځو داسې په ناسته باندې نه کېږي او نه د فیسبوک پورې ساتو دا به عملي ګامونه پورته کوو دا ما څو ورځې وړاندې مخکې هم ویلي چې د ملکان ادبي او کلتوري جرګې چې کم ملګري دي دا د فیسبوک پورې نه دي دا ښه عملي مبارزه کوي او زه ویاړ کوم چې زه له داسې مشرانو د سوري د لاندې پاتې شوم ما ته ډېره لارښودنه وښودله بیا به هم دغه زما کوشش وي او د صابر صاحب په دغه یو شعر به وایم چې زما ملګري دي پښتو وایي پښتون دې مني ماته دې خیر دی نوموړی ادیب نه وایي څوک نو ډېره مننه کوم د خپلو نن د ملکان ادبي او کلتوري جرګې په جمهوري انداز کې الیکشن وشو غړي منتخب شو او ډېر په ښه طریقه باندې دا عمل ترسره شو اوپن فورم او کم چې جمهوري قدرونه دي د هغې پوره او د آئین د دې ټولنې د آئین پوره پاسداري وشوه زه چونکې د ملګرو په دې غوره کړی وم په تېر اجلاس کې چې ته به الیکشن کمیشنر ډیوټي ادا کې ما تر څو پورې ادا کړه او څنګه مې ادا کړه هغه خو به ملګري په هغې باندې خبره کوي خو کم از کم زه مطمئن یم چې او کار ټیکو شه زه د دې ټولو ملګرو دارانو ته مبارکي ورکوم د زړه د کومې ورکوم او د ټولو ملګري چې په ما باندې ډېر زیات ګران دي د دې ټولو د زړه د تله مننه کوم شکریه بحیثیت فائنانس سیکرٹری ملکان ادبی و کلتوری جرګې کم چې نن انتخابات شو نو په هغې والا دا خبره کومه چې دا یو ډېر ښه جمهوري عمل او دا به انشاءالله دا شانتې بیا هم کېږي بیا به هم کېږي او څوک به ځي څوک به راځي خو د دې قام او د دې ژبې د پښتو او د دې په خدمت په حواله سره په خدمت کې اختلاف نه نو چې هر څوک راله زمونږ رونه دي
او کو څوک مخکې و هغه هم زموږ وروڼه دي او آینده به هم زموږ وروڼه انشاءالله موږ به د دې دپاره خپل زموږ چې څومره کوشش کیږي نو موږ به ذاتي څه غرض په دې کې نه ساتو او څومره چې زموږ نه کیږي نو د قام دپاره د دې ولس دپاره د ژبې دپاره به خدمت کوو او زه خو په دې توګه باندې خاص کر تاج محمد خاموش صاحب به حیثیت چیف الیکشن کمیشنر شکریا ادا کوم چې په لږ وخت کې ډېر کار وکړو والسلام. زه د جرګې د غړو ته نوې منتخب شوی کمیټه ته د زړه تل نه مبارکي وایم او په دې خبره باندې د خوشحالۍ اظهار کوم. دا یو داسې کار وشو چې هر کال دا پکار دی که پاین کې 2 کال یو که 3 کال خو چې کله دا ټیم راځي او مقرر کېږي نو پکار دی چې دا وشي. نن د دنیا علم د دنیا د یو ګوټ نه د بل سره پورې ټول علم د لاس تلي له راغلی دی او بیا د لاس تلي څخه چې د ګوتې نوک له راغلی دی د ګوتې نوک له راغلی دی نو یوازې په شاعرۍ او په دې شیونو باندې کار نه کیږي. د دې سره سره د ادب سره زموږ کلچر دی دا مخ په وړاندې بوتلل غواړي. دا یو نوې خبر ده یو نوې څیز دی. دا یو داسې ټولنه ده چې دا د کلتوري اقدار هم نمایندګي کوي او دا پکار و د وخت تقاضو مطابق یو داسې شی پکار چې صرف شاعري نه وي. زه په آخره کې یو شعر وایم چې علم به سو خو بس تورې کرښې سقراط که جام زهر ګوټلې نه وي. ګناه مې دا ده چې ظالم ته مې ظالم ویلې ما د ظالم سماج له کفره بغاوت کړی دی. نن چې کوم دا الیکشن وشو زمونږ د پښتو ملکن ادبي کلتوري جرګې او زه د تاج محمد صاحب ډېره شکریا ادا کوم چې هغه د کوم دغه په مشرۍ کې دا کوم انتخابات وشو ډېر په صحیح طریقې سره وشو. ټولو نمایندګانو ته مبارکي ورکوم. انشاءالله موږ به کوشش کوو چې موږ د دې خپلې ژبې د پرمختګ دپاره چمتو اوسو او چټک قدمونه اوچت کړو. ډېره مننه جی. نن د ملکن پښتو ادبي او کلتوري جرګې الیکشن وشو د تاج محمد خاموش صاحب په مشرۍ کې او ډېر په ښه طریقه باندې وشو. په هغې کې ما ته د ذمهوارۍ را په غاړه کړې د سینیر نایب صدر. زه د هغه ملګرو ډېر مشکور یم او زه به هڅه کوم چې زه خپل ذمهوارۍ سرته ورسوم په ښه ډول باندې. د ټولو ناول خو زه د پښتو ادبي او کلتوري جرګې ملکنډ نوې ټاکلې شوې کابینې غړو ته د زړه له کومې مبارکي وایم او د چیف الیکشن کمیشنر چونکې نن زمونږ د انتخاباتو ورځ وه نو هغه ځان له په یو ډېر ښایسته او په ډېر پروقار انداز باندې سرته ورسېده. الله دې وکړي او دا امید لرو د دې نوو ملګرو نه چې تر نن ورځې پورې د ټولنې کم کار کړی دی هم دا کار به انشاءالله چې دوی مخ په وړاندې باندې بوځي او موږ ټول به ورسره ملګري یو په دې کې. بله د ټولو نه زیاته د خوشحالۍ خبره دا ده چې موږ د انتخاباتو د ټولګي د غونډه کې زمونږ ملګري راغلي وو د تخبیانه حسین احمد صادق صاحب او زه د هغه په دې خبره باندې ډېر زیات خوشحاله شوم چې هغه ووایي چې یاره ما په اول ځل باندې د ادبي خلکو داسې انتخابات ولیدل لکه دا تاسو چې وکړه. نو دا زه په دې باندې ډېر انتهایي خوشحاله په دې شوم چې خدای دې وکړي چې زمونږ د دې ملکنډ د سیمې د ادب د خلکو داسې روایات او داسې ټرند مونږ سیټ کړو چې هغه د ټولو پښتنو د ژبې او د کلتور د ښېګړې او د پرمختګ دپاره یو غټ او دروند او کوټلې سبب او ګام جوړ شي. زه د ملکن کلتوري ادبي جرګې چې کوم انتخابات وشو او د هغې کوم مشر چیف الیکشن کمیشنر چې په کومه طریقه باندې وکړل په کوم انداز کې نو هغه د ستاینې وړ دی او زه ټوله منتخب کابینې ته د زړه د کومې نه مبارکي ورکوم. مبارک شه. د دې نه علاوه چې زموږ کوم مقاصد دي د پښتو ژبې د خدمت دا چې د ادیبان کوم چې مړه دي د هغې سالګرې او دغه د کلیزې او د هغوی قبر لتلو او په هغې یادول چې کوم دي نو دا به زه هم چې زموږ دپاره یو ډېر ښه زموږ دغه وي چې هغه کوم ادبي وروڼه زموږ مړه دي او زموږ ملګري وو چې موږ هغه هم په وخت په مناسبت سره یادوو نو دا به ډېر ښه وي. نن چې کوم انتخابات وشو دا ډېر په جمهوری عمل کې وشو او زه د دې انتخاباتو د تاج محمد خاموش ته په دې دومره ښه طریقه او په جمهوری انداز کې د دې په کنډکټ کولو مبارکي ورکوم او زه خپلو ټولو د ملکن ادبي او کلتوري جرګې ټولو عہدیدارانو ته د زړه د تله مبارکي وایم او توقع لرم چې د خپلې ژبې ادب
او کلتور خدمت په هم دغه سي مخ په وړاندې بوزي لکه څنګه چې مخکې کړی دی ډیره مننه شي د دې غونډې مشرانو او دا په نننۍ ورځ چې کوم الیکشن وشو او الیکشن کمشنر چې خپل ډیوټي په کومه طریقه باندې ادا کړه نو دا د ستاینې وړ دی ځکه په جمهوریت عمل کې د الیکشن کمشنر یو ډېر اهم رول وي او داغه ته ډېر غټه ذمہواری ور په غاړه وي او زه د ته دا مبارکي ورکوم چې د ډېر په احسن طریقې سره د خپل کار سرته ورسو او کم مرګري چې پدې کې د دې ټولنې مشران نو زه دې ټولو ته مبارکي ورکوم او د دین دا توقع لرم چې ان شاء الله العزیز چې د ادبي او د پښتو ژبې د لپاره بدوي خپل اعلی ځلې جاری ساتي او موږ به د دوی په شا باندې ان شاء الله څنګه په څنګه د دوی سره ولاړو. ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي. د تحصیلي درګۍ یو معیاري تعلیمي اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصي انتظام د ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصي انتظام هیډے پبلک سکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی